السلام علیکم زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د یوټیوب چینل مینوالو ټولو ته سلامونه. خدای دې وکړي چې ښه وئ جوړ یاست شپې ورځې مو ښې وي. ملګرو تاسو ته نن ورځ موږ بیا یوه ډېره زبردسته مهمه ویډیو اپلوډ کړې ده. خدای دې وکړي چې نننۍ ویډیو هم ستاسو ټولو دوستانو ملګرو د خوښې وړ وګرځي. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو ډېر بهترین اپلیکیشن او ډاونلوډر در معرفي کوو. که څه هم اکثره ملګرو زموږ څخه په همدې اړه غوښتنه کړې وه چې مثال که تاسو په همدې اړه یوه ویډیو برابره کړئ، مثال چې یو بهترین داسې ډاونلوډر معرفي کړئ، موږ ته وښایئ چې هغه د نیټ هم کم مصرفوي مثال او د نیټ سپیډ هم په کم سپیډ کې کار کوي. نو زه په نننۍ ویډیو کې په دې وتورېدم چې یو داسې بهترین ډاونلوډر را پیدا کړم او بیا یې تاسو ته معرفي کړم چې ستاسو که نیټ هم څومره کمزوری وي دا په صحیح ډول کار کوي او ستاسو ام بی به هم کمې مصرفوي. که څه هم اکثره ملګري به نن سبا د ویډمیټ څخه هم استفاده کوي، خو ویډمیټ څخه هم دا یو ډېر بهترین اپلیکیشن دی ځکه چې ویډمیټ لږ لوډینګ اخلي، مثال مصروف کیږي چې نیټ مو تیز نه وي ویډمیټ بیا په صحیح ډول کار نه کوي، ویډمیټ لږ نیټ ډېر اخلي. نو په نننۍ ویډیو کې یو زه داسې بهترین اپلیکیشن او ډاونلوډر تاسو ته در معرفي کوم چې ستاسو به نیټ هم کم مصرفیږي، مثال ستاسو چې نیټ سپیډ هم څومره کمزوری وي دا بیا هم صحیح ډول کار کوي، ویډیوګانې به ډاونلوډ کوي چې هر ډول ویډیو وي په یوټیوب کې. نو تاسو ویډیو سکیپ کوئ مه ویډیو تر پایه وګورئ، موږ تاسو ته ټوله مکمل طریقه ښیو چې څنګه اپلیکیشن تاسو ډاونلوډ کولی شئ او څنګه بیا په اپلیکیشن کې تاسو ویډیوګانې د یوټیوب څخه را ډاونلوډ کولی شئ، مکمل بشپړ طریقه درته ښیو. نو راځو ملګرو اوس د ویډیو لور ته خبرې ډېرې نه اوږدوو. نو رابه شئ ملګرو تاسو هر کله چې اپلیکیشن ډاونلوډ کولو لپاره به تاسو د همدغه ویډیو ډسکریپشن ته لاړ شئ، هلته به تاسو ما لینک اچولی ستاسو لپاره، تاسو هر کله چې په لینک کلیک کړئ همدا اپلیکیشن به تاسو را ډاونلوډ کړئ. هر کله مو چې همدا اپلیکیشن را ډاونلوډ کړه نو تاسو بیا راشئ خپل یوټیوب ته، یوټیوب اپلیکیشن کې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړه نو دلته لږ انتظار پاتې کېږي، زموږ نیټ سپیډ لږ کمزوری دی چې دلته د کومې ویډیوګانې دا شو شي. نو دلته چې تاسو هره ویډیو وغواړئ مثال چې تاسو ډاونلوډ کړئ نو فقط دلته تاسو د ویډیو په همدې درې ټکي نشان باندې کلیک کړئ چې هره ویډیو تاسو وغواړئ مثال چې هغه ډاونلوډ کړئ له یوټیوب څخه فقط د درې ټکي نشان نه کلیک کړئ، یا کوم لینک چې دی یا به تاسو کپي کوئ. نو زه دلته فقط داسې یوه کوچنۍ غوندې ویډیو ګورم چې ویډیو هم لا پسې ونه غځېږي، وخت هم ډېر مصرف نه کړي او ام بی مو هم ډېره مصرف نه شي. په همدې درې ټکي نشان زه کلیک کړم، غواړم همدې ویډیو کوم سایز چې دی وخت چې دی دا کم دی په همدې کلیک کړم. نو دلته چې هر کله کلیک وکړئ تاسو څه شی وکړئ په همدې شیر اپشن به کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړه د همدغه ویډیو لینک به تاسو دلته کپي کړئ، تاسو ته به ډېر اپشن راشي دلته واتساپ، میسنجر، فیسبوک، ټویټر، او تاسو فقط په د کپي لینک کلیک کړئ. هر کله مو چې دلته لینک نه کلیک کړئ دا کوم لینک چې دی د ویډیو دا کپي شو په اتوماتیک ډول. نو هېڅ حاجت نشته چې تاسو یا ویډیو اوپن کړئ یا کلیک وکړئ، فقط یې لینک کپي کړئ. هر کله مو چې لینک کپي کړه بس له یوټیوب څخه نور بهر شئ، دلته اوس همغه اپلیکیشن ته به راشئ، هغه اپلیکیشن به مخکې له مخکې تاسو ډاونلوډ کړی وي. نو دلته زه اوس په اپلیکیشن کلیک کوم، هر کله مو چې په اپلیکیشن نه کلیک وکړو اپلیکیشن اوس اوپن کیږي، لږ لوډینګ اخلي لومړی ځل، خو بعضې وخت تاسو ته کیدای شي یو نیم اعلانات هم پرې راشي ایډز، هغه بیا تاسو کلوز کوئ، خو بعضې وخت نه پرې راځي. نو همدا ډول یوه صفحه به تاسو ته راشي، دلته به تاسو د سرچ ویډیو آنلاین په همدې کلیک کړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک کړئ تاسو ته یوه بله صفحه راځي، دلته به تاسو د سرچ کې همدا سرچ تاسو وینئ، په همدغه سرچ کې به تاسو همغه لینک دلته واچوئ چې کوم تاسو را کپي کړی وي، دلته به ګوته ونیسئ په همدې ځای نه او دلته به د پیسټ اپشن کلیک وکړئ. هر کله چې لینک دلته واچول شو نو دلته بیا په کیبورډ کې چې ووهئ د سرچ په همدې به کلیک کړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک کړه لږ انتظار پاتې کېږو، اوس دغه لینک چې دی دا دلته را سرچ کیږي. نو همدا ډول دا لینک په دلته را سرچ شي، دلته بیا تاسو څه وکړو په همدې ډاونلوډ نشان تاسو وینئ په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک وکړه لږ لوډینګ اخلي، لږ انتظار پاتې کېږو بیا. نو دلته ملګرو تاسو د ویډیو په کومه کوالټي کې تاسو غواړئ چې راکپي ډاونلوډ کړئ همغه کوالټي به تاسو انتخاب کړئ، مثال 40 920 مثال 480 اتیا 920 خو تر ټولو چې ښه کوالټي دی مثال 380 هم ښه ده خو دومره ښه نه، 920 دی چې مثال کوالټي ډېره ښه وي، د دې بیا یا سایز زیات دی خو تر ټولو ښه چې تو همدغه 920. زه خپله له همدې څخه استفاده کوم، په همدې کې ویډیوګانې ډاونلوډ کوم چې کوالټي هر څه ډېر په منظم ډول وي. نو تاسو چې کومه ډول کوالټي خوښ یا به تاسو انتخاب کړئ، خو څومره چې دلته کوالټي کمه وي مثال هغه ستاسو نه ام بی کمه وي، مثال دلته وخت هم کم نسی، دلته تاسو ته لیکي هم مثال دومره ام بی دومره سایز کې سایز هم ته ښایي چې که په دا کوالټي کې تاسو ډاونلوډ کوئ دومره سایز مثال که په 140 کوالټي کې تاسو 920 ام بی مثال
ترکیبي دی وبښئ که په 240 کې 1.9 MB مثال که په 220 کې 12.6 MB نو دومره هر څه ته ښایي تاسو چې کومه کوالټي خوښه وي په هغه کې ډاونلوډ کړئ. خو زه به کوم کلیک کړم په 220 کلیک کړم. هر کله چې په دا کلیک وکړو بیا به تاسو په همدې یس کلیک وکړئ. دلته تاسو همدغه پس چک مارک ته راشئ. دا تاسو وینئ دغه ته دا ډاونلوډ نشن په همدې به کلیک کړئ. دلته به اوس د ویډیو کوم ډاونلوډینګ حالت چې دا به واخلي. دلته اوس پروسیسینګ حالت کې ده. اوس به ډاونلوډینګ شروع شي. مثال د ویډیو ډاونلوډ کولو مرحله چې دا به شروع شي سٹارټ به شي. لکه انتظار پاتې کوئ. ستاسو نیټ چې څومره تیز وي دا ډېر په تیزۍ سره ډاونلوډ کوي. خو زما نیټ سپیډ بیخي کمزوری دی دلته ځکه دومره وخت ونیسي. کنې دا ویډیو بیخي کمه هم ده بیخي زیاته کمه ده خو دا ډېر تیز ډاونلوډر دی ملګرو. ما خپله دا استعمال کړی دی. اکثره ډاونلوډر کې ما همدا ایستلی دی ځکه چې ویډیو میچ څخه هم استفاده کړې دی. خو دا یو ډېر بهترین ډاونلوډر دی. دلته نیټ مسله ده انشاءالله کار کیږي. دلته چې په قطع یور د ډاونلوډینګ تاسو وینئ ملګرو کومه مرحله چې ډاونلوډ کولو شروع شوه. دلته لږ انتظار پاتې کیږو. نو تاسو وینئ ملګرو ویډیو زموږ ویډیو چې ډېره په تیزۍ سره ډاونلوډ کیږي. تاسو دلته وینئ که څه هم د ویډیو لږ سایز کم خو بیا چې څومره لویه ویډیو هم وي کوم مشکل نشته چې ستاسو نیټ سپیډ تیز وي ډېره په تیزۍ سره ډاونلوډ کوي. یو ډېر بهترین ډاونلوډر دی. نو لږ انتظار نور هم پاتې کیږي چې د لږه سر ته ورسیږي. نو تاسو وینئ ملګرو کومه مرحله چې وه کمپلیټ شوه. اوس به دغه ویډیو چې ده په اتوماتیک ډول زموږ ګیلري ته دا ثبت شي. مثال زه تاسو ته ښایم اوس چې تاسو په موبایل کې همدا څنګه تاسو پیدا کولی شئ. مثال په کوم ځای کې به تاسو ډوئ په کومو ځایونو کې تاسو پیدا کولی شئ. هر کله په همدې اپلیکیشن تاسو همدا ویډیو له یوټیوب څخه ډاونلوډ کړئ. په موبایل کې تاسو چیرته پیدا کولی شئ. خو لږ انتظار نور هم پاتې کیږي د کومه مرحله ده دا نور هم کمپلیټ شي. لږ انتظار پاتې کیږو. داسې څو سکنډه انتظار کوو انشاءالله دا کمپلیټ کیږي. نو تاسو وینئ ملګرو همدا کمپلیټ شو دا مرحله چې ده دا په بشپړ ډول د یوټیوب څخه ډاونلوډ شوه. نو اوس به راشئ تاسو خپل موبایل ته. لومړی خو دلته تاسو چې په ګیلري باندې کلیک کوئ دلته هم تاسو ته ښیي دا ځای کې دلته شو کیږي. تاسو وینئ ملګرو همدا ویډیو وه دا موږ ډاونلوډ کړه. نو دلته ملګرو تاسو بیا چې هر کله غواړئ چې موبایل نه تبدیل کړئ یو بل ځای ته مثال میموري کارډ ته یا موبایل نه کمپیوټر ته یا بل ځای ته نو تاسو بیا چیرته پیدا کړئ اصلي ځای له همدې دلته په همدې ځای کې ثبت کیږي. هلکله چې تاسو په فایل باندې کلیک کوئ په خپل موبایل کې چې هر ډول موبایل وي که سمسونګ وي مثال که هواوي هر کمپنۍ وي تاسو فایل نه کلیک کوئ. ځینې که فایل منیجر وي په هواوي کې دلته فقط فایل وي. نو دلته چې تاسو هر کله فایل کلیک دلته بیا په انټرنل سټوریج باندې کلیک کوئ په موبایل کې دلته بیا تاسو ډاونلوډ په نوم کوم فولډر چې بیا به تاسو ولټوئ په همدې به کلیک کوئ. هر کله چې په همدې کلیک وکړئ دلته به ډاونلوډ ویډیو په همدې کلیک کوئ. نو همدا ویډیو په همدې ځای ته تاسو وینئ ډاونلوډ شوي په همدې ځای کې به ثبت شوي چې هر کله تاسو په همدې اپلیکیشن ویډیوګانې ډاونلوډ کړئ نو په همدې فولډر کې ثبتیږي. نو په همدې طریقه تاسو کولی شئ چې د یوټیوب څخه هر ډول ویډیو وي مثال 10 دقیقې وي 1 ساعت وي 15 دقیقې په اسانۍ سره ډاونلوډ کړئ. نو ټولو ملګرو څخه زه هیله کوم که تاسو کې څوک زموږ یوټیوب چینل ته نوي راغلي یاست زموږ یوټیوب چینل مې نوي سبسکرایب کړئ حتما یې سره سبسکرایب کړئ چې په آینده که زموږ هره نوې ویډیو اپلوډ کیږي تاسو ته په خپل وخت سره در ورسیږي. د اوس لپاره د خدای په امان ټولو ملګرو ته ښه وخت.